د اټلانټیک سمندر په 90,000 فوټه لوړوالي سره د ایر 214 هوایي شرکت دا الوتکه له ټورنټو څخه لیزبون ته روانه وه. دا مهال نیمه شپه وه چې د تیر په څیر د پیلوټانو لپاره دا هم یو عادي سفر وو چې په دې سفر کې هیڅ کومه ستونزه نه محسوسوله. خو اصلا په الوتکه کې یوه ستونزه داسې وه چې په راتلونکو څو شیبو کې ټول حالت بدلولی شو. په یاد ولرئ چې د اټلانټیک سمندر پراخوالي ته په کتو د 90,000 فوټه لوړوالي سره ځمکه تر لرې واټن پورې هیڅ نه تر سترګو کیږي. په همدې وخت کې په ناڅاپي ډول پیلوټانو ته ښکاره شوه چې د الوتکې تیل په ختمېدو دي، چې دا د دواړو پیلوټانو لپاره خورا ډارونکی حالت وو، ځکه چې په اټلانټیک سمندر کې د تیلو ختمېده د یو سخت مرګوني حالت په معنا دي. دا پیښه د 2001 کال د اګست په 23 نیټه رامنځته شوه. د ایربیس A330 دا الوتکه د ټورنټو پیرسن هوایي ډګر کې له ټورنټو څخه لیزبون ته د تګ لپاره چمتو کېده، چې د الوتنې تر لیزبون پورې تر 8 ساعتونو وخت نیو او له همدې امله پکې 48 میټریک ټنه تیل واچول شول. له چمتووالي سره سم پکې 293 مسافر، 14 د الوتکې خدماتي عمله او 2 پیلوټان ځای پر ځای شول. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. دا وخت چې د شپې 9 بجې وې، رابرټ پیچ د الوتکې پیلوټ چې د 14,000 ساعتونو الوتنې مهارت یې درلود، او لومړی افسر 28 کلن ډیریک ډیګر و چې د هم د 15,000 ساعتونو الوتنې مهارت درلود. که الوتکې ته وګورو نو دا د هغه وخت د عصري ایربیس A330 ماډل الوتکه وه چې یوازې 2 کاله پخوانۍ وه. په دې معنا چې نه په پیلوټانو کې د مهارت کوم کمی و او نه هم په الوتکه کې کومه ستونزه وه. الوتکه په بشپړه توګه تر چک کولو وروسته هوا ته پورته کړل شوه. له الوت وروسته الوتکه د اټلانټیک سمندر بلې غاړې لیزبون په خوا تاو کړل شوه. په څو دقیقو کې الوتکه تر 90,000 فوټو لوړوالي پورې ورسېده. تر دې دمه د الوتکې په هوا کې 4 ساعته پوره کېدل. تر اوسه حالت خورا عادي و چې اکثره مسافر په الوتکه کې ویده هم وو، په داسې حال کې چې الوتکه د اټلانټیک سمندر مرکزي برخې ته رسېدلې وه، او همدا هغه شیبه وه کله چې الوتکه کې ستونزه رامنځته شوه. د کاناډا له وخت سره سم د شپې 1 بجه پیلوټ د الوتکې په ښي انجن کې غیر معمولي پیغام ولیده. په انجن کې د تیلو اندازه کمه ښودل کېده او د تیلو تودوخه هم ټیټه ښودل کېدله. پیلوټان په خپل دې مسلک کې د لومړي ځل لپاره له دې ډول پیښې سره مخ شول. دوی سمدلاسه د الوتکې لارښود بکس خلاص کړ او هڅه یې وکړه چې د دې عجیب یرونکې پیښې په اړه ځانونه پوهه کړي. عموما کله چې الوتکه فعاله وي د تیلو تودوخه د وخت په تیریدو سره لوړوي، خو دلته د تودوخې درجه ټیټه ښودل کېده چې دا مسله په هیڅ ډول نورمال نه وه. همدارنګه دوی د الوتنې لارښود بکس کې هم د دې پیښې اړوند هیڅ معلومات ترلاسه نه کړل. دوی پر کاناډا کې د الوتکې هوایي ادارې سره اړیکه کې شول او له دې یرونکې پیښې څخه یې آګاه کړل. له بده مرغه د هوایي ادارې کارکوونکو ته هم د دې ستونزې هیڅ درک نه معلومېده، خو دې ادارې پیلوټان دې ته وهڅول چې د دې پیښې جدي څارنه وکړي. که څه هم د الوتکې په ښي انجن کې د تیلو د نشتوالي نښې ښودل کېدې، خو په الوتکه کې کومه نوره ستونزه نه تر سترګو کېده. پیلوټان په دې فکر کولو سره آرام شول چې شاید د ځینو سینسرونو څخه د تیلو ناسم پیغامونه راکړل شوي وي. خو تر نیم ساعت وروسته یو ځل بیا کپتان ته د الوتکې لخوا بل مشورتي پیغام ورکړل شو چې دې پیغام هم د تیلو سره تړاو درلود. دا چې د سوداګریزو الوتکو په وزرونو کې تیل په مساوي ډول ویشل شوي وي، خو د پیغام مطابق دلته په ښي وزر کې د تیلو مقدار د کیڼ وزر په پرتله کم ښودل کېده. اوس معمولا دا ستونزه دومره جدي نه وه، ځکه چې دا ستونزه د الوتنې پر مهال حل کېدلی شوه. کپتان د دې ستونزې د حل لپاره د کراسپیډ وال په خلاصولو سره له کیڼ وزر څخه تیل ښي وزر ته روان کړل، چې په دې سره په دواړو وزرونو کې د تیلو مقدار مساوي کړ. خو تر دې حالت یوازې 10 دقیقې وروسته کپتان ته د تیلو خورا کمښت بیړني حالت اخطارونه ورکړل شول. دا یوه داسې ستونزه ده چې هیڅ پیلوټ نه غواړي ورسره مخ شي، هغه هم په داسې حال کې چې الوتکه له مسافرو ډکه وي. پیلوټ ته په ښه توګه روښانه شوه چې اوس موږ سره په الوتکه کې لیزبون ته د رسېدو لپاره هم کافي تیل نشته. دا ځل خبره خورا جدي وه. د اټلانټیک سمندر په منځنۍ برخه کې دې حالت خورا زیاته یې خپره کړه. په حقیقت کې دلته دوی یوازې یو چانس لاره او دا چانس و د ایزوروس ټاپو. دا ټاپوګان په اټلانټیک سمندر کې د پرتګال د خاورې برخه بلل کېږي، چیرته چې د ټرسیرا په نوم ټاپو کې یو هوایي ډګر شتون درلود. کپتان په لومړي فرصت کې د سینامیر یا ATC سره اړیکه ونیوله او دوی ته یې وویل چې موږ د تیلو د کمښت له امله په دې هوایي ډګر کې ښکته کېدل غواړو. خو پیلوټانو تر اوسه دا نه وه تایید کړې چې دوی به دغه هوایي ډګر ته ورسیږي یا به دوی په سمندر کې ښکته کېدو ته مجبور شي. دا وخت چې په الوتکه کې 7 ټنه تیل پاتې وو، دا تیل د مقدار له حسابه خورا ډیر معلومیږي، خو په واقعیت کې دا د A330 الوتکې یوازې 6 سلنه تیل وو، چې دا تیل هم په چټکۍ سره کمیدل. خو پوښتنه دا وه چې اخر ولې تیل کمیدل؟ آیا دلته بیا کوم سنسر شتون درلود چې دا ځل هم غلط پیغامونه ورکول؟ د دې درک
معلومولو یوازې یوه طریقه وه، دا چې تیل له کوم ځای څخه بهیږي د موندلو لپاره کپتان د الوتکې عملې ته لارښوونه وکړه چې د الوتکې د وزرونو شاتنیو برخو څارنه وکړي، خو د ډېرې تیارې له امله دوی داسې کومه نښه ونه موندله. دا وخت چې الوتکې په هرو 5 دقیقو کې 1 ټن تیل کمول، کپتان ته ښه روښانه شوه چې تیل هرومرو له کوم ځای څخه بهیږي. تر دې دمه د دوی سره یوازې د 25 دقیقو هوایي تګ تیل پاتې و، یعنې په دې تیلو دوی تر ترسیره هوایي ډګر پورې نشو رسېدلی. کپتان او افسر د ژغورنې یوازینۍ ATC ادارې سره په دوامداره تماس کې و. دې ادارې کپتان ته لارښوونه وکړه چې د الوتکې د تیلو کمښت معلومولو لپاره الوتکه د 19,000 فوټه لوړوالي څخه 20,000 فوټه لوړوالي ته ښکته کړي. خو کپتان له دې کاره انکار وکړ، ځکه چې دوی باور درلود چې که چیرې د تیلو لیکي هم تایید شي، دا به ممکنه نه وي چې الوتکه به بیرته له دومره ټیټ ارتفاع څخه پورته کړای شي. همدارنګه په راتلونکو 2 دقیقو کې هر څه روښانه شول. کله چې د الوتکې په ښي انجن کې اور ولګېد، د دې په لیدو سره په الوتکه کې ګډوډي رامنځته شوه او مسافر چې تر اوسه په ارامه ویده و، د ویرې له امله د ټولو خوب وتښتېده. له یوه یروونکي حالت سره مخ شو او ورسره د ترسیره په هوایي ډګر کې بیړنی حالت اعلان شو او د هر ډول حالت لپاره یې چمتووالی ونیو. خو الوتکه لا هم د ترسیره له هوایي ډګر څخه 240 کیلومتره لرې وه، چې دا مهال یوازې 600 کیلوګرامه تیل پکې پاتې وو او هم د الوتکې چپ انجن د بشپړ فشار له امله وسوځېده. په داسې حال کې چې الوتکه له انجن څخه پرته په اتلانتیک سمندر کې له پاسه الوت کاوه، د انجن له منځه تللو له امله د الوتکې برېښنایي سیسټم هم قطع شو. خو خوشبختانه دلته په اتوماتیک ډول د الوتکې توربین بهر راووت، کوم چې د هوا له سرعت څخه دومره برېښنا تولیدوي چې د کاپکټ مهم تجهیزات اوالې پر مخ یوسي. دا مهال چې د ترسیره هوایي ډګر 120 کیلومتر لرې و، الوتکه تر 10,000 فوټو لوړوالي ته ښکته شوه. د الوتکې په کیبن کې د مسافرو پر مخ تیارو او چوپتیا سخته ویره رامنځته کړې وه، داسې لکه یو لوی آفت چې رامنځته کېدونکی وي. تر ټولو بد حالت دا و چې که الوتکه هوایي ډګر ته ونه رسېده، نو بیا باید په سمندر کې ښکته کړای شي. له همدې امله عملې په اوبو کې د ښکته کولو لپاره د مسافرو چمتو کول پیل کړل. په سمندر کې ښکته کول په هر ډول خطرناک وي، ځکه که مسافر له سختو اغیزو هم وژغورل شي، خو له اوبو څخه یې ژغورل ډیر کم امکان لري، ځکه د اوبو د سړښت له امله هایپوترمیا هم د انسان ژوند اخیستلی شي. اوس په نورمال ډول د انجن پرته د الوتکې حرکت کول خورا ستونزمن و. د الوتکې لوړوالی په یوه دقیقه کې تر 2000 فوټو پورې راټیټېده. کله چې د الوتکې واټن له ترسیره هوایي ډګر څخه 15 کیلومتره لرې و، دا مهال د الوتکې لوړوالی تر 14,000 فوټو پورې راورسېده او معمولا په دې واټن کې لوړوالی باید 3,000 فوټه وي. اوس که پیلوټ خپل لوړوالی په ناڅاپي ډول کمو، نو په دې حالت کې به د الوتکې سرعت خورا ګړندی کېده، چې له امله به د کریش لینډینګ امکان خورا لوړ و. له همدې امله پیلوټ الوتکې ته د 380 درجې دایروي اضافي الوت ورکړ او په همدې مهارت د الوتکې لوړوالی تر 15,000 فوټو پورې راښکته کړ. دا لوړوالی لا هم لوړ و، خو دومره نه چې بل هم داسې دایروي الوت ورکړي. همدارنګه پیلوټ الوتکه میدان ته برابر کړه. په نورمال حالاتو کې د الوتکې فلیپونه د انجن په واسطه د کینولو پر مهال خلاصيږي ترڅو الوتکه راتم کړي او هم د الوتکې مخه د کینولو پر مهال پورته کړي. خو دلته د الوتکې د انجن ځواک لا د مخه له لاسه ورکړی و، چې له همدې امله دا لینډینګ د نورمال لینډینګ په پرتله خورا ډیر خطرناک و. همدارنګه یوازې یو چانس و چې الوتکه ښکته کړي، یا مرګ یا په نهایت کې ژوند. الوتکه د زورورې صدمې سره د ځغاستې له لارې سره ولګېده چې له 12 څخه یې 8 ټایرونه په همغه وخت وچاودېدل. د الوتکې ودرول ډیر ستونزمن و، خو په نهایت کې له نیکه مرغه چې الوتکه ودرېده، د لینډینګ ګیر اور واخیست، خو د هوایي ډګر عملیې سمدستي کنټرول واخیست. د 214 الوتکه د هوایي چلند په تاریخ کې لومړی او وروستۍ مسافر وړونکې الوتکه وه، کومې چې د انجن پرته د اوږدې مودې لپاره د ګلیډینګ ریکارډ جوړ کړ. کله چې د الوتکې د تیلو د لیک په اړه تحقیقات ترسره شول، نو معلومه شو چې په ټورنټو کې د الوتنې د مخه د ساتنې عملیې د انجن یو برخه بدله کړې وه، چې دا برخه د بلې الوتکې وه او د کمزوري پیټینګ له امله د تیلو لاینونه شلیدلي وو. له دې پیښې وروسته ایربیس یو نوی سیستم نصب کړ چې په دې سره به پیلوټان وکولای شي په راتلونکي کې د الوتنې پر مهال د تیلو د لیکېدو په اړه ټول معلومات ترلاسه کړي. تر دې پیښې یو کال وروسته کپتان رابرټ فیچ او لومړی افسر ډیرک ډیګر په ایربیس A330 کې د مرګوني لینډینګ ترسره کولو لپاره د سوپریر ایرمنشپ ایوارډ ورکړ. د معلوماتو له کتلو او اوریدلو نړۍ مننه. کوم معلومات خوښ شوي وي، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.